مونږ نوح د هغه قوم ته ولېږل دې هدایت سره چې د خپل قوم وګړو ته د اخطار ورکړه مخکې له هغه نه چې پر هغو باندې یو دردناک عذاب راشي. هغه وویل ای زما قومه زه ستاسې لپاره یو ښکاره څرګند ویرونکی پیغمبر یم. تاسې خبروم چې د الله بندګي وکړئ او له هغه نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. الله به ستاسې ګناهونه دروبخي او تاسې ته به ترې ټاکلي وخت پورې مهلت درکړي. حقیقت دا دی کله چې د الله ټاکلی وخت راشي نو بیا نه ځنډیږي. کاشکې تاسې ته د دې معلومات وای. نوح عرض وکړ ای زما پروردګاره ما خپل قوم ته شپه او ورځ دعوت ورکړ خو زما بلنې د حق څخه د هغو تیښته لا زیاته کړه او هر کله چې ما هغوی دې ته وبلل چې ته هغو ته بخښنه وکړي هغوی په غوږونو کې ګوتې کېښودې او په جامو سره یې مخونه وپوښل او په خپل چلند یې ټینګار وکړ او ډیر تکبر یې وکړ. بیا ما هغو ته په لوړه غږ بلنه ورکړه. بیا ما په ښکاره هم هغو ته تبلیغ وکړ او په پټه پټه مې هم وپوهول. ما وویل خپل پروردګار نه بخښنه وغواړئ بېشکه چې هغه خورا ډیر بخښونکی دی. هغه به پر تاسې له آسمانه ښه ورښتونه وکړي. تاسې ته به مالونه او اولادونه در په برخه کړي. ستاسې لپاره به باغونه پیدا کړي او ستاسې لپاره به ویالې وبهوي.